أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ډیرو قدرمنو درنو او عزتمندو ورونو منګ او تاسو ټول سناسب ګناهونه رانه کیږي ډیر کمزوري او منګ سره نفس اماره بالسوء ملګری دی شیطان ملګری دی بدترین ملګری او بدترین ماحول کله ناکله منګه هغې ته ځو نو په دې بنیاد باندې قسم قسم ګناهونو کې واقع کېږو لکه څرنګه چې دا خبر موږ ته د الله نبي راکړی دی او فرمایلی دي کل بني آدم خطاء هر بني آدم ډیر ګناهګار دی لیکن رحیم کریم رب ډیر د ترحم ډیر د کرم ډیر د مینې او کلام موږ ته کړی
چې باغې باندې د انسان سنا ستسلی کیږي تر دې پورې چې عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یو څو آیاتونه دي په سورۃ النساء کې چې د قران کریم دغه آیاتونه راواله د ټول دنیا نه د هغه مقام او مرتبه وچته ده چې دا د ټول دنیا نه غوړه دي ځکه په ټوله دنیا کې ستا کنټرول او سلطه شي دومره تسلی به درته ملو نشي دومره خوشحالي به درته ملو نشي دومره سکون به درته ملو نشي لکه د یو څو آیاتونو کې چې ملاویږي یو په هغه کې دغه مذکور تلاوت شوی آیت دی چې زمونږ رحیم کریم رب مونږ ته خوشخبری راکوي چې ای زما بندگانو ګناه خو د هر انسان نه کیږي خو بعضې غټ غټ ګناهونه دي که دا ونه کړل د دینم پرهیز وکړه دینم ځان وساته دا واړه واړه درته زه معاف کومه دا څومره د ترحم خطاب دی چې زمونږ او ستاسو ډېره پریشاني دې سره ختمیږي او موږ او تاسو د خپلو ګناهونو ورخطا کړي یو چې الله په هر قدم قدم کې زمونږ نه ګناه کېږي هر مجلس کې زمونږ نه ګناه د سترګو ګناهونه د ژبې ګناهونه د غوږونو ګناهونه د لاس ګناهونه د خپو ګناهونه د نیتونو ارادو ګناهونه یا الله دې څه به څه کوو رب کائنات د ترحم یو خطاب مونږ ته وکړه چې زمونږ دا غمونه د بیخه ختم کړو چې زما بندگانو یو څو ګناهونه دي چې هغه ډېر غټ دي دین قدر ته ځان وساتئ نو دا واړه واړه ګناهونه درته زه معاف کوم فرمایي ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما کتاسو د دې غټو غټو ګناهونو نه ځان وساته دا واړه درته زه معاف کوم او د عزت زیتم داخلوم چې هغه جنت دی زما خوږو ورونو باید موږ او تاسو لږ محنت وکړو خواري وکړو دا کبایر ګناهونه اول وپېژنو چې دا غټ ګناهونه څه دي چې د هغې په پرهیز الله دا واړه ګناهونه معاف کوي بیا لږ ورته کې اهتمام وکړو په ټیم سره راشو خطبې ته چې دا واورو چې د دې څه نقصان دی دا موږ ته څه ضرر رسوي دې نه څه نقصان پیدا کېږي او بیا ته اجتناب وکړو زما خوږو ورونو که لږ محنت موږ ته وکړو په هفته کې یوه ورځ کې یو ګنټه لږ فارغ وکړو یو ګنټه هسې لمونځ کوو یو ځای کې کوو خو چې لږ سړی په اهتمام سره لاړ شي مخکې لاړ شي او 2 رکعته لمونځ وکړي بیا دعا وکړي بیا ذکر وکړي بیا ځان لم دعا وکړي او د دې ویونکي دپاره هم دعا وکړي چې الله د دې د خوله نه صحیح خبرې راوباسه چې تا ته خوښي او به زمونږ په زړه کې ځای کو د عمل توفیق پې راکړه ډېره کامیابي به حاصله شي قدرمنو ورونو کبایرو ګناهونو مختلف تعریفونه علما کوي خو چې موږ او تاسو یې صحیح وپېژنو صحیح هغه دا دی چې د شریعت په اصطلاح کې کبیره ګناه دې ته وایي چې په هغې دپاره په دنیا کې حد مقرر وي یا قرآن عظیم الشان کې چې الله او په احادیثو کې چې د الله نبی ذکر کوي په هغې د لعنت ذکري د غضب ذکري یا د آخرت د عذاب ذکري نو 4 کارونه چې په یو څیز کې راجمع شي که نه یو د 4 کارونو نه چې پکې شي دا به کبیره ګناه یا دا دی چې هغې دپاره دنیا کې حد وي لکه د غلا حد د قذف حد او داسې نور دویم دا دی چې د هغې دپاره د آخرت د عذاب وعید ذکر که دا کار چا وکړه جهنم ته داخلوم
دریم چې الله رب العالمین دغه انسان د پاره د لعنت تذکره کړي که دا کار چا وکړه زه په لعنت نازلوم. او څلورم الله او د الله رسول د هغې دپاره د غضب الهي تذکره کړي که دا کار چا وکړه د الله غضب پې نازلېږي. د دې څیزونو نه چې یو څیز په یو ګناه کې رالی دا به کبیره ګناه دي نه به سم ځان ساتي دا واړه درته الله معاف کوي. یا د الله نبی تصریح کړي چې دا ګناهونه کبایر دي د دې نه ځان ساته. زما خوږو ورونو بیا په دې کبایرو کې یو اووه ګناهونه دي چې هغه په کبایرو کې کبایر دي. اکبر الکبایر هغې ته وایي د غټو نه غټ ګناهونه دا اووه ګناهونه دي. دا خو ډېر تباه کن ګناهونه دي ډېر هلاکونکي دي چې بعضو نورو روایاتو نه چې ورسره راجمع شي نو مجموعا 10 جوړېږي یا 11 چې دا هغه ګناهونه دي چې دې ته د الله نبی اکبر الکبایر وایي د غټو نه غټه ګناه چې د دې نه سړی ځان وساتي. امید دی چې الله ورته واړه واړه ګناهونه معاف کړي. په هغې کې اولنی ګناه د ټولو نه خطرناکه ګناه جنت حرامونکې ګناه جهنم واجبونکې ګناه ګمراه کونه ګناه د الله غضب او لعنت نازلونکې ګناه هغه شرک دی. زما خوږو ورونو دا هغه بدترین جرم دی چې الله څومره انبیا دنیا ته رالیږلي دي. اولنۍ خبره ورته دا کړې ده چې ای امته د الله د بندگی وکړئ یوازې د الله بندگی د الله توحید ومنئ او د شرک نه ځان وساتئ. دنیا ته چې څومره انبیا راغلي دي همدا خبره کړې ده چې ای قومه یوازې د الله بندگی او د شرک نه ځان وساتئ. څنګه چې رب العالمین موږ ته خبر راکړی دی هغه فرمایي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا منهم أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الله وی هر امت کې مې د دې امت نه رسولان را لېږلي دي په دې خبره چې قومه یوازې نه دی الله بندګي وکړي او د شرک نه ځان وساتي. دا هغه ضروري خبره ده چې د الله نبی به چرته داعي لېږه چرته نو خبره به ورته اول دا کوله ګوره اولنۍ دعوت د دې خبرې ورکړه چې خلکو یوازې د الله بندګي وکړئ او د شرک نه ځان وساتئ. څرنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو جلیل القدر داعی معاذ بن جبل رضی الله عنه یمن ته لېږه ورته وی فرمایل إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. تدسي یو قوم ته ځې چې هغوی اهل کتاب دي چې کله ورته ورشي نو اولنی دعوت ورته دا ورکړه اولنی دعوت چې خبردار د الله یوازې بندګي وکړئ ګوره او د الله نه سوا بل چا بندګي ونه کوئ شرک ونه کوئ شرک. اولنی دعوت د توحید او د رد الشرک. د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د دعوت بنیاد هم دا چې خلکو یوازې د الله بندګي وکړئ د الله سره شریک مه جوړوئ. ګوره د الله د بندګۍ کې د الله سره شریک مه جوړوئ. یوازې د الله بندګي وکړئ د بل چا بندګي مه کوئ. څنګه چې نبی صلی الله علیه وسلم ابتدایي دعوت دی ابو سفیان په دغه وخت کې چې دی شام ته تللی دی او د اهل کتابو مشر هرقل ته نبی صلی الله علیه وسلم د دعوت خط لېږلی و. نو د هرقل وویله چې داسې څوک ماله وګورئ چې زه ترې معلومات وکړم د دې سړي په باره کې پوښتنه ترې وکړم. نو د ابو سفیان تجارت ته راغلی او د ده پوجیانو پولیسو دا ونیو د دې هرقل مخې ته حاضر کړه. چې حاضر یې کړه یو 10 پوښتنې ترې وکړې 10 په هغې کې یوه پوښتنه دا ده چې بما یامرکم دا تاسو ته د څه شي حکم کوي.
وَيَأْمُرُنَا أَن نَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ لا شريك له وأن نترك ما يعبد آباؤنا. من ته د دې خبرې حکم کوي چې یوازې نه یوازې د الله بندگی او زمون پلارانو چې د الله نه سوا د چا بندگی کړې ده دا به پرېږدو. زما خوږو وروڼو دا شرک دومره لوی جرم دی چې کوم یو انسان شرک وکړو په دې جنت حرام شو، جهنم د پاره واجب شو. قرآن کریم کے اللہ فرمائی انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. اللہ وی چاچے دا اللہ سے شریک جوڑ گا دی انسان بند اللہ جنت حرام کو جہنم دا زیدے. دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پختنا وشوا یا رسول اللہ مل موجبتان دا اللہ رسولہ دعا واجبون کی سیزون سشی دی چه تاسو فرمائل دی چه سنتان موجبتان. اگو فرمائل چه کم انسان زما دا امتنا وفات شو دا اللہ سے شریک جوڑ کڑے نو دل جنت واجب دے. او چې کوم یو انسان وفات شو د الله سره شریک جوړ کړو شریک نو د دې انسان د پاره جهنم واجب دی. زما خو ګورنه کدا یو ګناه مون سيو پیژندل کنه د دینم سي ځانو وساتو. امید دې چې نور ټول ګناهونه والله مون تمام کې ټول امید دې ګورا مغرور کیږي بم سړې نه په ګناهونو به جرأت نه کوي ګورا پرهیز به کوي ګناه چې دې کېدل توبه به وباسي د ټولو ګناهونو نه به ځان ساتي ځکه ګناه خو اور دی زهر دی. لیکن امید زړه کې راځي چې د دې یوې ګناه نه دې ځان وساته. امید دی چې ټول ګناهونه درته الله معاف کړي. ځکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وی رب العالمین فرمایلی دی یا بن آدم لو لقیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقيتني لم تشرك بي شيئا لآتيتك بقرابها مغفرة. اے دا آدم علیہ السلام بچیا که زما سره دې په داسې حالت کې ملاقات وشي چې دا ټوله ځمکه دې د ګناهونو نه ډکه کړي او دا یو خطرناکې ګناه نه دې ځان ساتلی چې هغه شرک دی. ثم لقیتني لم تشرک بي شیئا نو زبطات لآتیتک بقرابها مغفرة د ځمکې د ډکوالي په مقدار به درته مغفرت درکم. یو بل روایت کې داسې راځي چې لو بلغت ذنوبک عنان السماء. اے د آدم بچیا که دومره ګناهونه دې کړي که نه چې دا ځمکه دې ډکه کړي او د اسمان کنارو د اسمان وریځو ته ستا دا ګناهونه رسېدلي او بیا ما راوبلې زما نه امید ساتي او د شرک نه دې ځان ساتلی درته معاف کومې. غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. او دا خوشخبری منگتا اللہ قرآن کے مرا کرے دا رب العالمین فرمائی ان اللہ لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اللہ شرک نہ معاف کوي کنا د شرک نه چلان دي څومره ګناهونه دي چې الله یې وغواړي الله یې درته معاف کوي. دا چې نه معاف کوي معنی دا ده په غیر د توبې نه نور په توبې دا شرک هم معاف کېږي. که سړی په کوم ځای کې په ځان شکي شوی چې ما نه دومره خطرناکه بیماري هم شوې ده که نه شرک قدر ته شوی دی شرک نو هم الله رب العالمین د توبې دروازه کلاو ساتلې ده. اوس ګناه نه توبه وباسه ځکه رب کائنات موږ ته ډېر د ترحم خطاب کړی دی او فرمایلی دي قل یا عبادي الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. ای زما هغه بندگانو چې تاسو په خپلو ځانونو باندې زیاتی کړی دی قسمه قسم ګناهونه درنه شوي دي تاسو د الله د رحمت نه منه امیده کېږئ. ان الله یغفر الذنوب جمیعا. الله
ټول ګناهونه رب العالمین معاف کوي. د الله نبی موږ ته د دې یو ډېر ښایسته مثال ذکر کوي، یو ښایسته مثال چې هغه یو حدیث کې ذکر دی چې الله رب العالمین یحیی علیه السلام ته حکم وکړو چې اے یحیی بنی اسرائیلو ته د یو 5 خبرو حکم وکړو، خپل هم په عمل وکړه. په هغه 5 خبرو کې یو خبره دا وایو چې اے بنی اسرائیلو د شرک نه ځان وساتئ. ځکه د شرک داسې مثال دی چې یو سړی په خپل خالصو پیسو باندې یو غلام د ځان دپاره وایي چې زما خدمت به کوي. دی غلام اخستی دی سردار دی، خرچه پیدا کوي، خوراک دا ورکوي، اسکاک دا ورکوي، لباس دا ورکوي، د ده په کور کې اوسېږي، ټوله خرچه پیدا سردار کوي. غلام چې خوراک وکړي د شپې شپه تېره کړي، سار خوراک وکړي، ښه تیار شي، د پاڅېږي د خپل سردار خدمت نه کوي او د بل خدمت شروع کړي. نو اے زما بندگانو تاسو کې څوک دی چې دې کار باندې راضي دی چې غلام ستا دی، خرچه پې ته کې، ستا په کور کې اوسېږي، او غلام چې سحر شي د بل خدمت شروع کړي. تاسو د ځان دپاره دا نه خوښوئ، رب العالمین وایي زما دپاره مې مه خوښوئ چې بنده د الله دی، الله پیدا کړی دی، الله خوراک ورکوي، الله سکاک ورکوي، الله عزت ورکوي، الله یې حاجتونه سره کوي، د الله په دنیا کې اوسېږي او دی پاڅېږي د الله د بندګۍ په ځای د یو کمزوري مخلوق بندگی شروع کوي. د دې داسې مثال دی. ځکه خو الله فرمایي چې دا دومره خطرناکه بیماري ده، فرمایي انه من یشرک بالله فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان صحیح. الله سره چې یو انسان شریک جوړ کو، دا داسې مثال دی لکه یو انسان د اسمان نه ځمکې ته راخلاص شي او په هوا کې پسې مرغان ورشي که نه، هغه مرغان چې هغه پنجو باندې سیز شلی نو مرغان یې ټوکړې ټوکړې کې په هوا کې وتښتوي، او یا باد ورباندې راشه یو جورې کنده ته یې ګزار کړي. د شرک هم داسې مثال دی، د الله سره تعلق قائمول او د الله سی بندګي کول او الله نه دعا غوښتل، دا داسې دی لکه سړی چې دومره ترقي وکړي لکه اسمان ته چې وخېږي. د الله سره چې د تعلق پرېښوده نو بیا په تا باندې دا مرغان راشي، یعنی دا باطل معبودان، څوک وایي باطل تحریکونه، څوک وایي راشه زما پارټۍ کې، څوک وایي زما پارټۍ کې، څوک وایي راشه یهودي شه، څوک وایي راشه نصراني شه، څوک وایي راشه کمیونست شه، څوک وایي دهري شه. مرغان درپسې دا باطل داعیان درپسې راشي، ټوکړې ټوکړې دي. او که دا دی نه د خواهش بندګي به شروع کړې که نه، نو لکه یو ډوب یو ژورې کندې ته چې وغورځېږي، لکه د خواهش جوړې کندې ته به ورځېږي. زما قدرمنو عزتمند ورونو، رب العالمین ته په ګناهونو کې مبغوض جرم شرک دی. دې دپاره الله آخرت کې دومره سخترینه سزا ساتلې ده که نه، دومره سخترینه سزا چې دا ټوله ځمکه راجمع کړي او د دې ټولې ځمکې قیمت الله ته په جرمانه کې ورکړي چې الله دا واله خو ماف مې کا، د ماف کېدو چانس دی نشته. کوم یو انسان چې د الله رب العالمین سره شریک جوړ کړي، الله د هغه په باره کې داسې خطرناکه فیصله کوي د جهنم، که دا ټوله ځمکه راجمع کړي او د ځمکې ټولې خزانې راجمع کړي، الله ته د قیامت په ورځ باندې په جرمانه کې ورکړي چې الله دا واخله، خو ما د دې جهنم د اور نه خلاص که، د دې شرک د دې جرم نه د دې سزا نه مې بچ کا، نه بچ کېږي. حدیث کے راضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی د قیامت په ورځ به الله یو انسان ته وایي چې هغه شرک کې مبتلا دی، شرک
او د هغې دپاره معمولي حصه د شرک کړې ده، معمولي او کمزور عذاب ورته ورکوي. ورته ووایي فلانیه لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت مفتديا به من عذاب يوم القيامة. وفي رواية لو كان لك ما على الأرض. إذا آدم عليه السلام بچیه که دومره مال دلستا وینن چې دا ټوله ځمکه د سرو زرو نه ډکه وي، ټوله ځمکه، او الله درته ویلی وی چې دا په جرمانه کې راکړه د دې عذاب نه دې خلاصوم. بل روایت کې د ځمکې کې چې څه کائنات دي دا ټول ستا وی، دا ټول، او الله درته ویلی وی چې دا راکړه د جهنم د عذاب نه دې خلاصوم. پلاني ورکول دي دا انسان به ورته وایي او یا الله چې د دې سختترین عذاب نه زه خلاصېدلم خود مې ورکول. الله به ورته وایي قد اردت منك ما هو اهون من ذلك وانت في ظهر آدم الا تشرك بي شيئا فابيت الا الشرك. ابن آدم اوس دومره غټې جرمانې ورکولو ته تیارې. یوه وړه خبره مې درنه هغه وخت کې اراده کړې وه چې ته د آدم علیه السلام په ملا کې پروت وې، ما درنه دا وعده اخیستې وه چې ما سره به صرف شریک مه جوړوه، او تا د دې جرم نه پرهیز ونه کړه، د دې نه دې ځان ونه ساته او شرک دې کې واقع شوې. نن څنګه دومره غټې جرمانې نه ته تیارې؟ زما قدرمنو ورونو که یو انسان کله ناکله دې ته مغرور وي چې ما خو ډېر عملونه کړي دي، حجونه دي، زکاتونه دي، منځونه دي، تلاوتونه دي، او دا انسان په شرک کې مبتلا یو ورونو که د غرونو په مقدار عملي، د غرونو په مقدار، نو د شرک سره قبلیږي نه. دا دومره خطرناکه بیماري ده که د غرونو په مقدار عمل دی وکړه که نه د غرونو په مقدار، او شرک دې کړی و قبلیږي نه. موږ ته قرآن کریم کې الله فرمایي ولو اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. کدی مخکنو خلکو ته دا خبره ذکر وکړه دوی شرک وکړي دا ټول ګناهونه الله رب العالمین ټول عملونه بربادېږي. الله فرمایي ما تا ته ای زما خوږه نبي ما تا ته هم دا حکم کړی دی او ستا نه مخکې چې څومره انبیا دي هغه ټولو ته دا حکم کړی دی چې لئن اشرکت لیحبطن عملک. که شرک دی وکړه که نه دا عمل دی بربادېږي. دلته مفسرین یو ناشنا فایده ذکر کوي، هغه دا دی چې د الله نبي خو الله ته پته وه چې دا شرک نه کوي، خو دلته نسبت د الله نبي ته وکړه. دې کې مقصد دا دی که یو انسان دومره عملونه م کړي وي چې د هغې تصور نشته، ځکه د نبي د غرونو نه د مقدار نه م زیات عمل دی، د غرونو نه نبی پرېږده، بلکې د صحابي دومره عمل دی. د الله نبي موږ ته فرمایي که د احد د غر په مقدار سره زر خرچه کړې که نه، د احد د غر په مقدار سره زر، نو د یو صحابي عمل ته نشي رسېدلی، بلکې د هغې یو پاو وربشې ته نشي رسېدلی، یو موټی وربشو ته. نو د دې نبي دومره عمل دی چې د هغې هیڅ انداز نشته، خو که دا نبي هم شرک وکړي نو شرک دومره خطرناکه بیماري ده چې دا د غرونو په مقدار عمل هم د منځه وړي. دې وجې نه زما خوږه ورونو د مشرک انسان هیڅ عمل نه قبلېږي، نه فرضي قبلېږي نه نفلي قبلېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د ټولو بندگانو اعمال الله رب العالمین ته د هر پیر او هر زیارت په ورځ باندې پیش کیږي. الله د ټولو بندگانو اعمال قبلې، خو دو بندگان دي چې د هغې عمل بالکل نه قبلېږي. یو هغه انسان چې د الله سره شریک جوړ کړی، دویم هغه انسان چې د بل مسلمان سره تعلق قطع کړی، په نه خبره ور سره تعلق کټ دی، په نه خبره د هغې سره ورانه ده، سلام کلام نشته، غم ښادي نشته، مړی ژوندی نشته، تګ راتګ نشته، هېڅ خبره نشته. الله وایي د دې عملونو ته لږ مهلت ورکوي. که دوی خپل مابین کې صلح وکړه زه به عمل قبول کړم که نه یې قبلوم.
زما خوږو ورونو دا چې دومره خطرناکه بیماري ده چې او دومره خطرناکه مسله ده چې ټول انبیا الله په دې را لېږلي دي زمونږ نبي د دعوت بنیاد د دینه کې ښودلی کوم ځای ته چې داعیان لېږل ورته ویلي ګوره خبردار شرک مه کوئ شرک کوونکی انسان دومره تاواني دی لکه اسمان نه چې ځمکې ته راګزار شي الله یې نه بخي په دې ګناه انسان له جهنم واجبېږي او د جنت نه محروم کېږي د دې انسان په وجه انسان په لرې ګمراه کېږي هېڅ عمل نه قبلېږي او کوم عمل چې مخکې کړی دی هغه بربادېږي شرک څه ته وایي څنګه دنیا ته رالی څنګه عربو ته رالی څنګه شروع شو په دې باندې باید ځان صحیح پوه کړو ان شاء الله العزیز که الله رب العالمین په بله خطبه کې توفیق راکړو دا به بیان کو چې دا شرک وایي ستا دا په مخ د ځمکه څنګه موجود شو او بیا زمین عرب ته څنګه رالی او زمون په معاشرو کې څومره شرکونه دي چې موږ پکې مبتلا یو او ځان ته خوشحاله یو چې موږ خو موحدین مشرکان یو په ناپوهۍ باندې باید د دې نه ځان صحیح پوه کړو لکه دنیا کې سړی زهر پېژندل ضرور دي چې وینې خورم چېرته تباه نشم د دنیا د دې وایرسونو میکروبونو زهریله حیواناتو نه ځان ساتو هغه زمونږ د فاني دنیا ته ضرر دی او دا دومره خطرناک زهرجنه ګناه ده چې ابد الاباد زندگی تباه کوي د نیکو اعمالو سرمایه تباه کوي باید د سیو پېژنو چې الله ټول انبیا په دې موضوع را لېږلي دي قرآن کې لویه خبره چې ذکر د همدا ده د الله د نبي دعوت د دې ځای نه شروع شوی دنیا ته چې داعیان لېږلي دي دا خبره ورته کړې ده دین ولې موږ غافل شو باید د خپل ژوند نه لږه حصه په ټوله هفته کې یوه ورځ هم پوره نه ده صرف یو ګنټه ده یا نیمه ګنټه باید دې ته ځان فارغ کو او د خپل آخرت د آبادۍ کوشش وکړو ځان د تاوانونو او نقصانونو نه بچ کو رب العالمین دې موږ د شرک د ټولو اقسامو نه بچ کړي او الله دې موږ صحیح موحدین بندگان جوړ کړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين